ډېره مجبوره بس ته مه خفه کېږه عادي، ته مه خفه کېږه، زه به د ستا ویډیو حتما دې چک ته رسوم. زه ډېر بېوسه یم، دا همدغه شی نه سلام علیکم عادي. وعلیکم وروره. ښه ژوند څنګه دی عادي؟ ژوند ښه نه تېرېږي. ولې چې دا زه کونډه یم، اووه کال کېږي خاوند مې مړه ده. په دې اووه کال کېږي زه جاولې مکسونه او دا شی نه خرڅوم. زما بچیان مې واړه دي، د کارو نه ده او زه د مجبورۍ د بېوسۍ د لاس نه دا خرڅوم. حاجي صاحب نه دا غواړم چې ما ته په یو ریله کې یو شی واچوي چې زه کور کې کښېنم. زه مرسته نور کسان مرسته ما سره نه کوي بغیر د حاجي صاحب نه دا مرسته غواړم. زوی دې څومره دی مشر؟ زوی مې 12 کالن دی، مشر زوی مې 12 کالن دی، مدرسه کې دی او کاروبار دا شیونه نه کوي. بس انشاءالله عادي ته مه خفه کېږه، زه به د ستا ویډیو حتما حاجي صاحب ته رسوم. سمه ده الله دې کامیاب کړه، الله دې خوشحاله لره. حاجي صاحب هر چېرته چې وي خوشحاله اوسي، الله دې کامیاب کړه. زه ډېره مجبوره یم. بس ته مه خفه کېږه عادي، ته مه خفه کېږه، زه به د ستا ویډیو حتما حاجي صاحب ته رسوم. زه ډېر بېوسه یم، دا همدغه شی نه خرڅوم، د بېوسۍ د مجبورۍ. څه شی دی عادي دې کې؟ څه خرڅې؟ دې کې مکسونه دي، جاولې دي، پلاستیکونه دي، قلمونه دي، همدغه شی نه خرڅوم. څو روپو کار کوې بای دوره؟ د ورځې 40 هم کېږي، 50 هم کېږي، 60 هم کېږي، 80 هم کېږي. بس انشاءالله دې ده الله دې خوشحاله لره. حاجي صاحب هر چېرته چې وي الله دې حاجي صاحب خوشحاله لره. بس د مجبورۍ د بېوسۍ نه همدغه خرڅوم.